Assalamu alaikum friends, welcome back. I hope you will be good and great. امید کوم چې ښه باستئ. لکه څرنګه چې په تیرې ویډیوګانو کې موږ انګلیسي جملې ویلې، روزمره کارېدونکې جملې. نن په دې ویډیو کې به هم موږ د انګلیسي روزمره کارېدونکې جملې وایو کومې چې اکثریت کاریږي. نو راځئ چې شروع کړو. لومړی I have decided. I have decided. ما فیصله کړې ده. یو خبره هغه تا کړي چې زه به داسې کار کوم، خو یو بل کس ته وایي چې دا کار مه کوه، نو ته چې نه I have decided، نه ما اوس فیصله کړې ده. کله چې ته یو فیصله وکړې نو ته هغه وخت ویلی شي I have decided، ما فیصله کړې ده یعنې. دویم What does it mean؟ What does it mean؟ دا څه معنا ورکوي یا دا څه معنا؟ What does it mean؟ د دې څه مطلب شو؟ یو خبره موږ ته څوک وکړي او موږ پرې پوه نه شو نو ورته وایو چې د دې څه مطلب؟ دا الته استعمالیږي. What does it mean؟ څه مطلب یعنی. دریم It smells awful. It smells awful. دا بد بوی کوي. smells وی بوی ته او awful وی بد بوی ته. It smells awful. دا بد بوی کوي. یو شی بد بوی کوي یا ښایسته بوی خوشبو نه لري نو ته ورته ویلی شي چې It smells awful. څلورم I lost my money. I lost my money. ما خپلې پیسې ورکې کړي. کله چې تا نه پیسې ورکې شي نو lost د lose دویم حالت دی، یعنی ما پیسې ورکې کړي دي. I lost my money. ما خپلې پیسې ورکې کړي دي. پنځم Keep it secret. Keep it secret. دا پټ وساته یا وساتئ. یو خبره د دوو کسانو منځ کې وشي او ته ورته وایې چې ما په تا اعتبار وکړو خو دا خبره پټه وساته. Keep it secret یعنی secret ویل کېږي پټ ساتلو ته. نو ته ورته وایې چې دا پټ وساته یا چاته ونه وایې. مطلب یې دا دی چې یعنې keep it secret، خاموشه اوسه یعنې چاته یې ونه وایې. شپږم Can I say something؟ Can I say something؟ کولی شم یو څه ووایم. Can I say something؟ کولی شم یو څه ووایم. کله یو بحث یو خبر روانه وي او ستا هم یو نظریه یو ذهن کې یو خبره راشي نو ته ورته Can I say something؟ یعنې زه خپله نظریه ووایم یا یو خبر زه وکړم پکې نو ته اجازت اخلې پرمیشن، یعنې ډېر politely طریقې سره ته ورته Can I say something؟ یو زه پکې څه ووایم. اووم It will be between us. It will be between us. It will be between us. دا به زموږ ترمنځ وي. کله تاسو داسې خبره وکړئ چې ته نه غواړې هغه خبره د نورو خلکو ترمنځ ظاهره شي نو ته هغې ته وایې اګاهي پرېږدې. ته ورته وایې چې It will be between us، یعنې ته ورته رازدارۍ خبره کوې. ته ورته وایې چې دا به زما او ستا ترمنځ وي دا خبره. خبرې کول نه مخکې اکثره خلک وایي که نه خبرو ته کوم خو دا به زما او ستا ترمنځ وي، یعنې مطلب دا دی چې دا به زما او ستا ترمنځ راز وي. It will be between us. دا به زموږ ترمنځ وي یا زما او ستا ترمنځ وي. اتم She didn't know. She didn't know یا she did not know. She didn't know یا she did not know. هغه نه پوهېده. هغه نه پوهېده یا هغه خبره نه وه. She didn't know دوه قسمه معنا ورکوي، یعنې هغه خبره نه وه یا هغه نه پوهېده. دواړه یو شی دی. ناپوهي یعنې خبره نه وه. نهم Don't touch it. Don't touch it یا do not touch it. Don't touch it. لاس مه وروړه. چې غواړي یو کس یو څیز ته لاس وینیسي نو ته ورته چې Don't touch it. ګوتې مه وروړه هغې ته یا لاس مه وروړه. صحیح شو. ډېر انتیک شی ماتېږي یا شیشې تیشې نو ته ورته چې Don't touch it. یا Don't touch me یا ما ته لاس مه راوړه. Touch me یعنې لاس ما ته مه راوړه. Don't touch me ما ته لاس مه راوړه. او چې کله یو بل شی دی نو Don't touch it. لاس مه وروړه. لسم I'm surprised. I'm surprised. I'm surprised. زه حیران یم. زه حیران یم. کله چې ته یو کار وګورې چې هغه ستا ذهن کې نه نو ته اقدمي شوق شي، حیرانه شي نو ته ویلی شي I'm surprised. حیران شم یا حیرانه یم. یولسم I was very happy. I was very happy. زه ډېر خوشحاله وم. I was very happy. زه ډېر خوشحاله وم. یو شي ته خوشحالي ظاهرول، د چا یو کامیابۍ ته خوشحالي ظاهرول. زه ډېر خوشحاله وم. I was very happy.
دولسم It's my favorite. It is my favorite یا It's my favorite. دا زما خوښه ده یا دا زما د خوښې دی. یو څه شی د خوښ شي نو ته ورته وایې It's my favorite. دا زما د خوښې والا دی، یعنی زما ډېر خوښیږي. یو شی ستا ډېر زیات خوښیږي او بل کس یې یاد کړي چې یاره فلانکی شی زما خوښ دی، ورته It's my favorite. یعنی ته خپل خوښه هم ظاهرې چې دا زما هم خوښ دی. دیارلسم I don't remember. I don't remember. زما په یاد نه دی یا یاد مې نشي. یو خبره یو شی تا نه د یاده وځي، څوک درنه پوښتنه وکړي او تا نه د یاده ووت، ورته I don't remember. ما ته په یاد نه دی. یا تیر وخت باره کې خبره در سره کوي، ته I don't remember. ما ته په یاد نه دی. څوارلسم I can't believe this. I can't believe this. زه په دې باور نشم کولی. یعنی مطلب دا یقین مې نه راځي. یو کار داسې وشي نو ته چېرې زما خو یقین نه راځي، نو ته هلته ویلی شي I can't believe this. نو پښتو ته چې معنا واړئ زه په دې باور نشم کولی، یا زما یقین نه راځي، یا زما اعتبار نه راځي. پنځلسم I don't trust you. I don't trust you. زه په تا باور نه لرم، یعنی زما په تا یقین نشته، زما په تا اعتبار نشته. شپاړسم I should leave now. I should leave now. زه باید اوس لاړ شم. I should leave now. زه باید اوس لاړ شم. یو ځای کې ستا ته خپل داسې محسوس کړي چې زما ضرورت نشته، نو ته چې I should leave now. زه باید لاړ شم، یعنی دا مناسبه ده. اوولسم turn off the TV. Turn off the TV. تلویزیون بند کړه. Turn off the TV. تلویزیون بند کړه. اتلسم open the window. Open the window. کړکۍ پرانیزه. Open the window. کړکۍ پرانیزه یعنی کړکۍ خلاصه که یا کړکۍ وازه که. پرانیزه یعنی کولاو که، وازه که کړکۍ. window وی کړکۍ ته. نولسم where is the washroom. Where is the washroom. تشناب چیرته دی؟ مونږ وایو تشناب یا غسلخانه یا باتروم، خو باتروم چې دی تشناب ته ویل کېږي. واشروم چې دی وینځل والا کوټه، یعنی مخ او لاس وینځل یا لاسونه وینځل، هغې ته واشروم ویل کېږي. که چې د تشناب پوښتنه هم کوئ نو تاسو باید د واشروم پوښتنه وکړئ. where is the washroom. یعنی دا لږ مؤدبانه طریقې سره راځي. where is the washroom. تشناب چیرته دی. شلم are you hungry. Are you hungry. ته وږی کله څوک لږې لري او وږی ته پوه شي دا وږی نو ته ورته ویلی شي are you hungry. ایا وږی. یویشتم I'm very tired. I'm very tired. زه ډېر ستړی یم. چې ډېر ستړی نو ته ویلی شي I'm very tired. زه ډېر ستړی یم. دویشتم I'm sorry I will be busy. I'm sorry I will be busy. بخښنه غواړم زه به مصروف یم. I'm sorry I will be busy. کله څوک ته دعوت درکړي د سبا دپاره، یعنې د راتلونکي وخت دپاره چې فلانکې ورځ باندې به راشي، ته به ورته وایې چې ته که چېرته مصروف یې نو ته ورته وایې I'm sorry I will be busy. وبخښه زه به مصروفه یم، یعنې خپل مصروفیت ورته ظاهرې. I'm sorry I will be busy. بخښنه غواړم زه به مصروف یم. درویشتم Today is my first day. Today is my first day. نن زما لومړۍ ورځ ده یا نن زما لومړۍ ورځ ده. په کار باندې چې ته لاړ شي او کار ته ته ورته وایې چې نن زما لومړۍ ورځ ده، یعنې اوله ورځ ده. څلېرویشتم It's my first time. It's my first time. دا زما لومړی ځل دی یا دا زما لومړی ځل دی. یو کار کې یا یو ګیم کې یو څه کې او ستا اول ځل ته څوک پوښتنه درنه ته ورته وایې چې It's my first time. دا زما لومړی ځل دی یا زما اول ځل دی. پنځه I will be waiting. I will be waiting. زه به ستا منتظر یم. I will be waiting. زه به ستا منتظر یم یا زه به ستا انتظار کوم. یو کار چاته وي یا ورته وایي چې موږ کره راشه سبا ته یا بله ورځ، نو ته بیا ورته دا هم وایي چې زه به انتظار کوم، یعنې خامخا لازمي راشه. I will be waiting. زه به ستا انتظار کوم یا زه به ستا منتظر یم. شپږویشتم I might go. I might go. زه شاید لاړ شم. I might go. زه شاید لاړ شم. کله چې ته شک کې د یو ځای تګ کې چې ته ځې نو ته ویلی شي I might go.
زه شاید لاړ شم. دا might چې کوم دی دا شاید دپاره استعمالیږي، یعنې یو ځای ته ستا تلل چې دي هغه وخت چې کوم ټایم ته شک کي، یعنې یقیني نه یې، مطمئن نه یې، شور نه یې چې زه ځم او که نه ځم، نو ته ویلی شي I might go. زه شاید لاړ شم، یا I might do something. زه شاید څه وکړم. ویشتم It is possible. یا it's possible. It is possible. دا ممکنه ده. دا ممکنه ده. یو کار وي نو څوک درته وایي چې دا ممکنه ده او که نه ته ورته یو دا ممکنه ده. Yes, it's possible. اته ویشتم Good day to you. Good day to you. ورځ مو په خیر، یا بله معنا کې ښه ورځ یا ښه وخت درته غواړم، یا ښه ورځ درته غواړم. صحیح شو؟ کله چې سهار وختي یو چا سره ته وګوري او بې لارې جدا کېږي ستاسو، نو ته ورته Good day to you. ښه ورځ ده، ښه ورځ درته غواړم. نهه ویشتم I didn't understand. I didn't understand. زه پوه نه شوم. I didn't understand. زه پوه نه شوم. په یو شي باندې ته پوه نه شوم، ته ورته I didn't understand. یا I didn't get you. صحیح شو؟ زه پوه نه شوم. اخري دېرشتم I'm on my way. I'm on my way. زه په لاره یم. I'm on my way. زه په لاره یم. چې کله ته یو ځای ته ځې، تا نه څوک پوښتنه وکړي چېرته یم، ته ورته I'm on my way. زه په لاره یم. نو دوستانو دا د نن ورځې انګلیسي جملې. امید کوم لږ ډېر ګټه به مو ترې پورته کړې وي او ستاسو په کار به راغلې وي. د همداسې دوامدار ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کوئ. یو لایک ضرور وکړئ. مننه.